خلک یې څنګه دي د اکبرپورې بازار؟ د علاقې خلک خو ډېر پولیټ او نرم او خلک دي. عبدالله بھائی را سره دلته میلاو شو چې ما پرون تاسو ته د دې رسټورانټ هم خولی و، یو وړوکی شان جونګړی کولی کړی، خپل همت یې چې دی کړی دی. نو دې نه پس مونږ له د اکبرپورې عوامو له دا پکار دي چې دی سپورټ کړو او دی سره چې دی څنګ په څنګ ودرېږو، د دی مرسته وکړو چې مطلب داسې نور خلک هم ډاډه شي او دلته روزګارونه راوړي او د اکبرپور ښکلا کې چې دی مزید اضافه هم وشي. دلته کې کار هم شروع دی. دا چې دی های سکول ته تللی ده، دا باړې غاړې ته تللی ده، دا مین بازار ته تللی ده. انشاءالله دا ټولې به چې دی زه په ویډیوګانو کې په تفصیل سره او په نمبر راولم. یو ویډیو کې چې دی دا ټول ځایونه کور کېږي نه، تاسو ته آلریډي ما ویلي دي. کاکاجي روزګارونه څنګه دي په بازار کې؟ ډېر لوی فضل دی، موږ څخه خو څه کمې پیسې نشته، شکر دی. ښه جي، دې وخت سره موږ ته خو الله ډېر لوی کرم دی او دې وخته پورې څه تکلیف موږ ته نه میلاو شوی. فاروق صاحب ته راته دا ووایه که نه، ته خو د بار نه رالې، نو څه فرق ویني په دې ځای کې او بهر؟ د اکبرپورې د روزګار حوالې سره د څه آیډیا درته شته، څه ویل غواړې چلیږي یا نه؟ زه په دې سوچ کې وم چې کوم داسې ټیم مونږ مختص کړو د خپلې ویډیو دپاره چې دې لارې ته زه راشم او دلته کې زه ویډیو جوړه کړم، ځکه دلته زنانه هم وي، رشم ډېر زیات وي، نو کافي مشکلات چې دی په ویډیو کې مخې ته راځي. انشاءالله دلته به چې دی زه اوس چکر لګوم، هغه سر ته به ځم، بیا به چې دی ګیر چاپېره بازار کې هم چکر لګو. څه دوستانو ته دا هم ویل غواړم چې څه وایي د بابا صاحب ویډیو جوړه کړه، څه وایي د مینز بازار چې دی ویډیو جوړه کړه. مونږ چې دی په ترتیب را روان شوي یو او په پارټونو کې چې دی د اکبرپورې ویډیوګانې زه تاسو سره شیر کوم. انشاءالله د ټول اکبرپورې بازار ویډیوګانې چې دی هغه به زه کوشش کوم چې تاسو سره شیر کړم، تاسو ته بھرپور مزه هم وایي. سهیل خانم رالو. سهیل خانه څنګه یې؟ السلام علیکم. سهیل که څه وایي بازار کې کار روزګار حوالې سره ښه دی که نه؟ مونږ به انشاءالله داسې مشران ګورو چې هغوی سره د بازار حوالې سره ډېر زیات معلومات وي چې ستاسو په خدمت کې پیش کړي، تاسو ته خپل د اکبرپورې تاریخ پته هم ولګي او مطلب زده کړې دپاره هم چې دی تاسو ته څه میلو شي. السلام علیکم، ستړي مه شئ، په خیر راغلی دوستانو. منصف خان یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شوم او دا وخت چې دی زه موجود یم د اکبرپورې په بازار کې. نن چې دی د اکبرپورې د بازار په ښکلا باندې چې دی پارټ 5 ویډیو چې دی جوړو راغلی یم چې بالکل دې نه پس چې دی انشاءالله زه به تاسو ته د مین اکبرپورې صورتحال هم ښیم او هغې نه پس چې دی نننی ویډیو کې به مونږ تاسو ته ښایو چې د اکبرپورې د ټولو نه مصروف ترینه لاره او روزګاري حوالې سره هم ډېر وړاندې. نو دا وخت چې دی زه کیمره سویچ کوم، دوستانو دلته ته یو بل خواست کوم که ویډیو م خوښېږي ویډیو لایک کوئ، شیر کوئ، پیج د سره مست فالو کوئ. جی هغه لاره ده کومه چې د ټول نه زیاته مصروفه وي په بازار مین اډه کې، روزګاري حوالې سره هم رش پکې هم ډېر زیات وي. دلته کې که زه تاسو ته ووایم ما سره چې دی خپل له تره زامن چې دی میلو شو، هغوی سره به انشاءالله د بازار په هکله هم ګپ لګو، څه تپوسونه به ترې کوو، څه خبرې به چې دی تاسو ته وړاندې کوو. دا چې دی فاروق امیر صاحب که زه درته ووایم چې دا چې دی نن سحر 10 بجې چې دی دوبۍ نه که سعودي نه رالی اماراتو نه له خیره سره چې دی راغلو. دا چې دی کاري بلال صاحب چې کوم زما د ترور زوی دی، مشر د ترور زوی، نن د ثوابۍ نه راغلی مچو سره چې دی هلته پاتې کېږي. صوفي ته څنګه یار؟ الحمدلله ماشاءالله مخ ته پړک وای د نور د لاسه. ښه فاروق خان دا راته ووایه د اکبرپورې حوالې سره څه ویل غواړې کتونکو ته؟ اکبرپورې حالات الحمدلله ډېر مزیداره وي، روان دي صحیح، او ماحول پکې لږ لږ خراب دی د زنانو منانو د لاسه. او بالکل ډیجیټل سیستم HD کیمرې لګېدلې دي، غلا غوچي پکې څوک نشي کولی، له خیره سره کسی چوکه ډنډۍ شي چورې او خیال هم ساتي. بالکل زموږ دا پیغام اوري، الله خوشحاله او آباد ساته. خار خشته خار دی، خار ښه جاجه خار دی، ټریفک پکې نه جام کېږي، د امبولینس ځي راځي وګوره ښه صفا روډ دی ماشاءالله. جی بالکل دا وګورئ ښکلاګانې دي، رنګیني دي په هر سیټ باندې که تاسو وګورئ او بس خلک چې دی مست دي. کاري بلال صاحب تم راته دا ووایه که نه څه وی د بازار په حوالې سره د اکبرپورې بازار؟ بازار الحمدلله ډېر مخ په وړاندې روان دی ماشاءالله. الحمدلله خلکو روزګارونه هم پکې ښه شوي دي او خلک پکې خوشحاله دي، روزګاریان خلک پکې خوشحاله وي، عوام ورسره ډېر دي، آبادي ورسره ډېره زیاته ده. صحیح. نو دا یو ښه خبره ده چې د علاقې بازار روزګارونه دا ټول الحمدلله الله په ښه او مخ په وړاندې بوځي، علاقه هم ورسره مخکې لاړ شي که نه؟ ښه فاروق صاحب ته راته دا ووایه که نه، ته خو د بار نه رالې، نو څه فرق وینې په دې ځای کې او بهر؟ فرق دا دی چې دا د کلي ماحول دی او مزیدار د غیر ټول پښتانه او حساب کتاب پوزیشن برابر دی، ټول د کلي پیژنګلو وي که نه؟ او د بهر ملکونو خو داسې کار دی چې سب بلډینګونه دي او پلازیر او پیژنګلو او تعلقات او حساب کتاب دغه شانتي دي، نو فرق پکې شته دی او ډېر فرق پکې شته دی. مسافر چې د وطن نه بهر یې الله خوشحاله او آباد ساته. آمین. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
دا چې دی څه ځوانانو تاسو ته چې دی په ویډیو کې ما وړاندې کړه دلته زموږ یو بل بهیجان هم راغللو بهیجانه څنګه یې ستاسو خو دلته دوکان هم شته دی زما په خیال ښه ورځو به انشاءالله ورځو به ښه بهیجانه د بازار حوالې سره تاسو څه وایئ را مخکې شئ لږ هلکه ښه بهیجانه ته راته ووایې د اکرپورې د بازار په حوالې سره تاسو څه وایئ جي ښایسته بازار دی نوم دې ورته ووایه پهله رښتیا سوري امجد علي بهی چې دی دا وخت مونږ سره ولاړو تاسو ته مې په ویډیو کې وړاندې کړو د بازار حوالې سره یو لین چې دی مونږ ته وړاندې کړو زیاتې خبرې نه شو کولی ماشومان هم دي ورسره السلام علیکم بهیجانه ښه ښه دی نه پس چې دی مونږ به انشاءالله په دې لار باندې ځو مهرباني جي شکریه په دې لار باندې به ځو انشاءالله دا چې دی یو ډېره روزګاري او مصروف ترین لاره ده د بازار او انشاءالله دنه به چې دی جنګلو سره به چې دی میلاویږو مطلب چا سره چې زموږ پېژنګلو وي که نه څه خلک چې دی داسې وي چې هغوی بد ګڼي او ښه ورته نه ښکاري نو موږ هم کوشش کوو چې هغوی په ویډیو کې نه راولو او دلته چې دی باقي رش جوړ شوی هم دی او نور هم جوړیږي زه کوشش کوم چې داسې له خیره سره روان شم ماشاءالله جي دا چې دی ماښام ته اوس وخت نږدې دی او رش هم تاسو کتی شئ او زه په دې سوچ کې وم چې کوم داسې ټیم مونږ مختص کړو د خپلې ویډیو لپاره چې دې لارې ته زه راشم او دلته کې زه ویډیو جوړه کړم ځکه دلته زنانه هم وي رش هم ډېر زیات نو کافي مشکلات چې دی په ویډیو کې مخې ته راځي انشاءالله دلته به چې دی زه اوس چکر لګوم هغه سر ته به ځم بیا به چې دی ګیر چاپیره بازار کې هم چکر لګو څه دوستانو ته دا هم ویل غواړم چې څه وایي د بابا صاحب ویډیو جوړه کړه څه وایي د مینز بازار چې دی ویډیو جوړه کړه مونږ چې دی په ترتیب را روان شوي یو او په پارټونو کې چې دی د اکبرپورې ویډیوګانې زه تاسو سره شیر کوم انشاءالله د ټول اکبرپورې بازار ویډیوګانې چې دی هغه به زه کوشش کوم چې تاسو سره شیر کړم تاسو ته بھرپور مزم والی او مونږ هم در سره چې دی سپورټ کوئ دا زه بسم الله کوم خو مونږ به خیال هم کوو زنانه وي نو مونږ به ډېر زیات ویډیو ته چې دی خیال کوو دا مونږ روان شو له خیره سره که داسې پېژنګلو خلک پکې مونږ ته مخې ته راغله جي انشاءالله هغوی سره به ستاسو ملاقات کوم تاسو به ورسره میلاوم په ویډیو کې څه خبرې اترې به هم ترې اورو مطلب نوې داسې خبرې مونږ ته به د اورېدو لپاره میلو شي څه داسې مشران وي هغوی سره معلومات علم چې دی به نسبت زمونږ ډېر زیات وي دوستانو زما خیال دی چې دلته به زه صحیح ویډیو جوړه نه کړی شم د هغې وجه دا ده چې دلته کافي شوي زنانه هم ډېر زیات وي ویډیو کې ډېر مشکلات راځي څه کلیپونه دي زه د دې ځای اخلم تاسو سره بیا شیر کوم خو ویډیو کې چې دی مسلې ډېر راځي او زنانه هم وي نو بس کوم ځای چې زه خالي وینم انشاءالله هلته به زه ویډیو جوړوم ستاسو په خدمت کې بیا شیر کوم ویډیو را سره ګورئ که خوښیږي لایک کوئ یې هم شیر کوئ یې هم ښایسته ښایسته کمنټس چې دی مونږ ته کوئ چې زموږ حوصله افزایي هم کیږي او تاسو ته هم داسې ښکلې ښکلې ویډیوګانې چې دی د کتو لپاره میلاویږي زهر خان تخې ټیک ټاک خجی اوس چې دی دې خواته زنانه دي چې کله دی مطلب دې سایډ نه تېرې شي انشاءالله زه په هغه سایډ دوباره روانېږم او خپل کوشش به کوم چې یو ښه او بهترینه ویډیو تاسو ته چې دی په خدمت کې شیر کړم او تاسو یې وګورئ چې یو بھرپور مزه چې دی واخلئ داسې دی کیمره ما راواړوله اوس چې دی مونږ داسې له خیره سره دوباره روان شو دا وګورئ دا یو ډېره مصروفه او د کار روزګار حوالې سره چې دی ډېره مصروفه لاره ده دلته کې دا ماماګان ناست دي السلام علیکم بخیر جی السلام علیکم کاکا جی کاکا جی څنګه یې ټیک ټاک بهیجانه بخیر ښه جی کاکا جی د دې اکبرپورې بازار حوالې سره د مشرانو ته څه معلومات وي که نه نو که تاسو سره هم څه داسې علم وي نو زه خواست درته کوم چې زموږ د کتونکو سره یې هم شیر کړئ مګر ته خو زوړ ښکارم خو دومره زمانې نه یم او دومره چې یو زوړ کلی و علاقه ده ښه جي اکبرپوره مشهوره که نه د زمانو ده صحیح باقي چې کوم دی نو کار روزګار حوالې سره پکې څه وایي کار روزګار خو بس ګزاري والا دی داسې بازار یې انتهایي ښه نه دی ښه جي او بس ګزاره روانه ده خلک یې څنګه دي د اکبرپورې بازار د علاقې خلک خو ډېر پولیټ او نرم اوته خلک دي صحیح صحیح ښه جي دا یو کاکا جي چې څه خبرې تاسو سره په ویډیو کې چې دی شیر کړلې او انشاءالله دې نه پس چې دی مونږ به کوشش کوو چې مخکې هم لاړ شو نور داسې خلکو سره چې دی په ویډیو کې میلو شو او تاسو ته هم چې دی په ویډیو کې وړاندې کړو مونږ به انشاءالله داسې مشران ګورو چې هغوی سره د بازار حوالې سره ډېر زیات معلومات وي چې ستاسو په خدمت کې پیش کړي تاسو ته خپل د اکبرپورې تاریخ پته هم ولګي او مطلب زده کړې دپاره هم چې دی تاسو ته څه میلو شي زه روان یم شوخان چې دی د اکبرپورې د بازار وګورئ رنګیني وګورئ جي او دا وګورئ دا یو دغه مارکیټ دی پکې دننه زه کوشش کوم چې دې کې ما هغه سر ته لاړ شم چې تاسو ته ټول دوکانونه هم وښیم او خلکو سره یې هم میلاو کړم زموږ د کلي علاقې نه مطلب د دې مارکیټ کې چې دی ډېر زیات کسان تعلق ساتي دا چې دی زه دننه ورغلم
لخیر سره تاسو کته شي ماشاءالله ډیر زیات رنگینی. السلام علیکم کاکاجی خی دا وګورئ جی ماشاءالله کار روزګار حواله سره چې ډیر خزه دی ډیر بهترین ځای دی جی روزګاری ځای دی اکبر پورا آلریډي ما تاسو ته ویلي دي ګڼو خلکو سره مې هم ملاو کړی جی. خجی دلته کې لاندې تاخانه هم شته خو چوکې تیارم ده دا چې دی دلته زموږ د کلي عبدالجواد چې دی دوکان هم شته صرف دا نه زموږ د کلي ډېر داسې ځوانان ډېر داسې نوجوانان چې دی دلته کې روزګار دپاره راغلي دلته شاپس دي نو ما خو چې دی فلحال صحیح نه که څه داسې مشران شته چې هغوی مصروفه دي نو ټیم راته میلاو نه شو چې تاسو ورسره میلاو کوم. دا سهیل خان هم رالو. سهیل خانه څنګه یې السلام علیکم. سهیل چې دی ما نه ډېره زیاته ګیله مانه کوله وایي ویډیو کې دې نیم راوستې ویډیو کې مې راوستو خو چې دی ویل څه غواړي. سهیله کتونکو ته څه وایې یار څه داسې مسافر چې دی ګوري زه بار سلام ورته وایه. کار روزګار څنګه دی ښه روان دی جي ښه دا سهیل خانو جي مطلب دا بعضې ځوانان چې د کیمرې مخې ته راشي که نه نو دومره خبرې هم نه زده او پریشر هم پرې راشي د هغې وجې چې دی مونږ ورسره ډېره زیاته ګزاره کوو. زموږ هم پیله چې دی هم داسې حلو اوس چې دی له خیره سره په مزه مزه بلد شو خبرې هم کولی شو او دا هر څه چې دی په مزه مزه زده کېږي. دلته کې عبدالجواد خان هم شاپ دی ماشاءالله پیله یې شاپ وګورئ بالکل تاسو ویزټ کولی شئ. جواده د ټول نه پیله خو راته دا ووایه څه پیکج شته د کتونکو لپاره څوک دلته راځي بالکل دلته هر څه ملاویږي او ښه ریټ کې به ورته ملاویږي. لکه څونه به ګزاره کوې د نورو دوکاندارانو نه؟ ډېره ګزاره کوم مړه مونږ بس چې د هغې څه خوښ یې په هغه ریټ والا ورکوو. ډسکاونټ ورته نه لګیا څه نو بس ډسکاونټ تو لګو مونږ به څه وایو. ښه دا عبدالجواد خان دی چې مونږ به ورسره انشاءالله اوس تفصیلا ګپ لګو. عبدالجواده د اکبرپورې د روزګار حوالې سره د څه آیډیا درته شته څه ویل غواړي چلیږي یا نه؟ بالکل ښه روزګار دی ښه مایدار ځای دی پوه شې ښه روزګار پکې ښه زبردست دی او چې څوک هم شروع کوي بالکل دې شروع کړي. مونږ دا رسې 2 کالو چې شروع کړی یم دی پوه شې ښه پکې خوشحاله یو. صحیح د خلکو اخلاقي څنګه دی دیزي مین کم خلک چې اوسېږي دلته پاتې کېږي که نه بالکل ښه زبردست اخلاقي دی پوه شوې صحیح او بس دلته به داسې کار کوي چې رړه به ډېر لوی ساتي پوه شوې که نه روزګار کې بړل وی ساتي هر رنګه خلک راځي هر قسمه خبره راځي که نه. ښه جواده کوم مسافر او کوم داسې وروڼه دې وخت چې تا د کیمرې په سترګه ګوري هغوی ته څه میسیج ورکول غواړې؟ بالکل هغوی ته به دا خبره وکړو پوه شوې چې تاسو کوم ځای خوشحاله او آباد اوسئ پوه شوې. ښه دا عبدالجواد خانو چې ډېرې ښې خبرې وکړي ماشاءالله جي بهترینه. دا د دلته کې شاپ دی کوم ځای کې دی هغه هم ورته ووایه. دا جي ظفر مارکیټ کې سویم نمبر شاپ خپل هم نه دی شمارلی. ښه چی نمبر شاپ چې دی ظفر مارکیټ کې د عبدالجواد خان چې دی دلته کې موجود دی بالکل تاسو ویزټ کولی شئ. ریټ کې به هم د سره ګزاره کوي او ماشاءالله ښه ډېر سامانونه چې دي څه د سره میلاویږي. جواد ته زه خو دې سودا باندې نه پوهېږم ته ورته ووایه که نه. کاسمیټک او جولریز وي صحیح او سوټ دی راسره صحیح او نور داسې سامانونه هم شته یار او چې د واده څخه ټول سامان ټول ښه ماشاءالله. دا چې دی جواد خان سره دا سود سودا میلاویږي په ویډیو کې هم تاسو سره وړاندې کړو. اګین چې دی مونږ واپس وځو چونکې تیارې کېږي ویډیو کې بیا ډیره مهرباني ویډیو کې چې دی بیا ډېرې زیات مشکلات راځي تیاره کېږي که نه او نورې مسلې هم وي نو دا هغې وایي چې دی مونږ به کویکلی دیزي نه وځو کوشش به کوو چې زر یو ښکلې او بهترینه ویډیو ستاسو دپاره جوړ کړو ستاسو په خدمت کې پیش کړو. دی زموږ یو دروند او خوږ مشر فلی رحیم کاکا چې دی دلته کې ناست دی هغه سره هم تاسو میلاو هغه نه هم څه ښایسته او خوږې خبرې اورو د زده کړې دپاره. پیله خو تاسو ماشاءالله دا دوکان وګورئ جي ډېرې بهترینې او زبردستې جوړې پکې هم میلاویږي او انشاءالله نور ګپ شپ به چې دی کاکاجي سره لګو مونږ به ترې زده کړه هم کوو. دا مشرانو نه به چې دی مونږ زده کړې دپاره چې دی دوی سره ګپ شپ لګو مشرانو سره چې کښېنې پاسې ښه خبرې به ترې هم زده کړي او څه زده کړې دپاره هم میلو شي. السلام علیکم کاکاجي. کاکاجي څنګه یې صحت مو ښه دی جي؟ ښه کاکاجي د مشرانو ته اکثر له ډېر زیات علم وي د علاقو په باره کې که نه نو زه یم که د اکبرپورې علاقې په باره کې تاسو سره لږ ډېر څه معلومات وي نو زموږ د کتونکو ته هم که شیر کړو دوی ته مو ووایي جي. نو بس د کتونکو به څه شیر کوو چې مطلب دا دی اول خو مشرانو لپاره پکار دي چې 5 وخته لمونځ کوي. بالکل دا خبره ده دنیا او د آخرت کامیابي الله پوره دین کې خیره صحیح اور کامیابی ده پوره دین کې بالکل او دین کار چې څوک نه کوي کې ناکامي ده بالکل جی. دنیا کار به هم کوو خو آخرت لپاره به چې کوم دی نو کوشش کوو انشاءالله او د ټول نه زما خو غټ درخواست دا دی چې هر سړی دی علم سره کینو د خپل مزد ټیک کې دوستا بالکل دنیا نه تلل دی او په قبر کې خل دی او ډومبه تاسو چې کم دی نه لاله مزد بالکل جی. او دا کاروبار خو د دنیا یو تماشا ده او جی نن بوي سبا بني
ان شاء الله خریټ سره به سودا ان شاء الله خلکو ته ورکو بالکل جی اخلاص باندې به ورکو بالکل جی او ریټ به ان شاء الله پته مو ته وایي ځا دکان پته ورته زمونږ دا ظفر شاه مارکیټ کې صحیح فضل رحیم اجي دکان ها عباس خان فضل رحیم صحیح فضل رحیم ماشاءالله عباس ولدي فضل رحیم ښه کاکاجي روزګارونه څنګه دي په بازار کې ډېر یار لوی فضل دی مونږ څخه خو څه کمې پیسې نشته شکر دی ښه جی دې ښه وخت سره مونږ ته خو الله ډېر لوی کرم دی او دې وخت پورې څه تکلیف مونږ ته نه میلاو شوی صحیح حالات ټیک دي د اکبرپورې په بازار الله کې فضل دی امن و امان شته بالکل امن و امان دی بالکل ښه جی ښه څه تکلیف هم چاته کم مسلمانان زموږ رونه بیګان که تاسو ګوري نو بل داسې ښایسته خبره د زده کړې دپاره کوم ورته وکړه جي نو بس والله چې مونږ نوره خبره خو دا اوس په فلسطین باندې ظلم شروع دی چې دوی ته دوا وکړو بالکل چې دا ظالمان خدای پاک تباه برباد کړي ماشومان دي او جی او ښځې چې کم دی نو بس کونډې شوې او جی یتیمانان بچي پکې شهیدان شو بالکل که بس دوی دپاره دعا کوو چې خدای پاک دا خل تباه برباد کړي او دغه ته خدای پاک کامیابي ورکړي آمین مسلمان چې کوم ځای کې چې کوم ګوټ په ګوټ او کې جی الله رب العزت ته ولا په دنیا او په آخرت په دواړو باندې کامیابي ورکړي آمین 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 دا زموږ کاکاجي چې ښایسته او ښکلې او د عبرت ډکې خبرې زموږ او ستاسو په خدمت کې چې دی شعر کې ورسره چې دی خپل پرکټې عزیر خان هم ولاړ دی عزیر خان ته څنګه یار صحت ته ښه دی عزیر خان چې دی ډېر زیات شرمیږي نو کم خلک چې ډېر زیات شرمیلئ ای سره مونږ ډېره زیاته ګزاره کوو چې په ویډیو کې م رانولو او هغوی نه څه داسې تپوسونه مو نو کو بعضې نیم ټایم چې دی خلک اوتر شي چې په ډومبي ځل کیمرې ته ودرېږي اوتر شي که نه نو زموږ به کوشش دا وي چې نه څوک تنګ کړو نه څوک په عذاب کړو او کم خلک په رضا باندې ویډیو کې راتلل غواړي چې هغه راولو او څوک په عذاب نه کړو جي مهرباني سلام علیکم دا د مارکیټ صورتحال تاسو ټول وګورئ جي ماشاءالله کار روزګار چې دی ښه په ټاپ لیول باندې دی چې دی ایریا لږه صفا شوله زنانه اخوا دی خوا شولې مونږ دوباره چې دی خپل مزل جاری کو دا شاپس ګورئ چې ماشاءالله ډېر ښکلي ښکلي او بهترین شاپس پکې چې دی موجود دي ډېر ښه کار روزګار چې دی په بازار کې چلی دا وګورئ رنګینیانې دي چې او ماښام ته چې دی ټایم نږدې شي تقریبا چې یو 15 منټه به بانک ته پاتې لا دین هم کم ماشاءالله دا چې دی د دې مین لارې اینډ شو جي دلته کې کار هم شروع دی دا چې دی های سکول ته تللی ده دا باړې غاړې ته تللی ده دا مین بازار ته تللی ده انشاءالله دا ټولې به چې دی زه په ویډیوګانو کې په تفصیل سره او په نمبر راولم یو ویډیو کې چې دی دا ټول ځای نه کور کېږي نه تاسو ته آلریډي ما ویلي دي نو کوم داسې دوستان هم چې دي هغوی کمنټ کړي بابا صاحب جوړه که مینز بازار انشاءالله په ترتیب او په نمبر به چې دی دا ټول ځای نه کور کوو ستاسو په خدمت کې به چې دی دا ښکلې او زبردستې ویډیوګانې چې دی پیش کوو تاسو به ترې ښه مزم والی انجوی به یې کوئ او درسرې چې دی مونږ هم سپورټ کوئ که ویډیو هم خوښېږي لایک کوئ یې هم شیر کوئ یې هم ښایسته او زبردستې کمنټ یې پرې هم کوئ زه چې دی داسې های سکوله پورې ځم دا وګورئ هلکه دلته څه جوړېږي یار زیم کوي ها دا وګورئ های سکول ده چې په دې لار باندې زه دلته کار شروع دی کودایي کړې ده دلته دې تاخانې ته چې دی زیم مطلب اوبه ځي زیم کوي د هغې دپاره چې دی دا کار روان دی چې مطلب د زیم نه دا بچ شي دیوال ورته وایي څه کوي نو انشاءالله پر روانو ویډیوګانو کې به هغه څه تاسو سره شیر کوم اوس مخ پر لځو جي چې زر دا خپله ویډیو وکړو د بازار ویډیو مې کوله دلته زموږ یو ورور یو برادر چې دی هغه تاسو سره هم میلاوم چې دلته یو ریسټورنټ کولو کړی دی پرون ما تاسو سره ویډیو چې دی شیر کړی وه پخپله به تاسو ته هغه چې دی تفصیلا خبرې په هغې باندې وکړي په ویډیو کې تاسو سره وړاندې کوم او زه داسې کارونه چې دی ډېر زیات اپریشیټ کوم هم ځکه دا زموږ د علاقې دپاره یو ډېره ښه بهترینه خبره ده چې دلته تجارتي خلک راشي تجارت شروع کړي روزګار شروع کړي دې سره علاقه هم مخکې ځي او مطلب ښکلا ورسره هم چې دی برقراره وي دا وخت چې دی زموږ دا رور دلته کې ولاړ دی السلام علیکم بھیجان بھیجان څنګه یې صحت مو ښه دی جي بھیجانه پهله ورته خپل تعارف چې دی په شاټو الفاظو کې وکړئ جي موږ خو یو میډل کلاس خلک یو بس عبدالله پروین نوم دی او دلته هم چې دی یو وړه غونډه جونګړه ډیلایټ پیزا هب باندې افاده کړې ده دا نوم دوباره والی جي ډیلایټ پیزا هب ماشاءالله ښه دا جي د کنډو روډ باندې دی صحیح د لوکیشن کې موږ دا جوړ کړی دی موږ وایو چې د علاقې خلکه بهر ته د تلو ضرورت نه صحیح بل ستاسو ویډیوګانې ما پر نو کتې زه ډېر زیات خوشحاله شوم او اپریشیټ کوم د په دې سیز باندې جزاک الله جي محنت دې شروع کړی دی صحیح او الله دې هم په دې کې کامیاب آمین جي او آمین انشاءالله څه قسمه هیلپ وي څه قسمه سپورټ وي زموږ به سره پوره وي انشاءالله او بیا هم چې څه خبرې زما دې له تاسو راتلی شي انشاءالله الله هم کامیاب که بیا هم آمین
او خوشاله و آباد شي. ها د عبد الله بای زه ته ان شاء الله سپیشل مونږ ټور کو هغه زینب بچ دې ایکسپلور کو کانی څنګه تیاری څنګه ټیسټ ټول هر څه بچ دې په تفصیل او په ډیټیل کې تاسو سره زه شیر کوم. عبد الله بای را سره دلته میلاو شو چې ما پرون تاسو ته د ریسټورانټ هم خولې و یو وړو کې شان جونګړې کول او کړه خپل همت چې دې کړې دي نو دینه پس مونږ له د اکبرپور عوامو له دا پکار دي چې دې سپورټ کو او دې سره چې دې څنګ پسنګ ودرېګو د دې مرسته وکړو چې مطلب داسې نور خلک هم ډاډه شو دلته روزګارونه راوړي او د اکبرپور خپلا کې چې دې مزید اضافه وشي. عبد الله بای ډیر شکریا مننه جی مهرباني. اوس په مونږه های سکول ته ځان رسو چې دا ټوله ایریا کور کو تاسو ته چې دې په ویډیو کې هم شیر کو ځکه ډیر داسې ځوانان وي چې د دې علاقو د دې ځایونو چې تعلق ساتي او دا وخت چې په ملک کې موجود نه وي نو دا ویډیوګانې چې ته مزم ورکي او بالکل دا د اکبرپور خپلا هم زه تاسو سره شیر کوم رنگینی پکې وګورئ کار روزګار پکې وګورئ او ماشاءالله دا وګورئ خسته خسته او زبردست مارکیټونه دي او هر قسم دکانونه هر قسم سود سودا چې دی پکې موجودي او د علاقو غیر شاپیر علاقو نه چې دی مضافاتونه خلک راځي سودا د پاره او دلته چې دی سوداګانې دلته نه وړي ځکه چې ډیر زیات خسته او غټه علاقه ده او د ضرورت هر سامان چې دی پکې اویلیبل دی او ملاویږي. دا چې دی اوس نور هم مخکې روان یم چونکې پرون نه ویډیو چې دی مونږ هلته نه سټارټ اغوښتی او هلته کې به واپس ځم په هغه ځای به د ویډیو اینډ کړو. ښه جي اذانونه چې دی ختم شو چونکې ما خپله ویډیو سټاپ کړې وه د هغې ریزن دا و چې اذان شروع نو ښه خبره نه وه او اوس مې دوباره خپله ویډیو سټارټ کا لږ مزل پاتې دی جي دا مارکیټ ماشاءالله تاسو وګورئ ډېرې بهترین او ډېر ښکلی مارکیټ دی جي دا مارکیټونه چې دی زر زر تاسو ته ښیم ماښام اذان یې وکړو چونکې په مزه مزه چې دی شاپس هم بندېږي دوکانونه هم بندېږي جي ماشاءالله ګورئ ورسره دا د امیر صاحب دوکان او دلته کې چې دی یو ځوان السلام علیکم ځوانانو څنګه یې ښې صحت دې ښه دی څنګه چلې مصروفه یې ډېر جوړې رش وي که نه دا وګورئ دا ټایم چې دی کافي رش وي خلک چې دی اوزګار نه وي او بالکل ډېرو خلکو سره چې دی مونږ ګپ شپ هم لګولو تاسو سره په ویډیو کې هم شیر کو هلکه څه وایي بازار کې کار روزګار حوالې سره تیز به وی ښه دی که نه خلک څنګه دي د بازار خلک یې مسور کړي امن و امان شته که نه ښه دا وګورئ دا ځوانان چې لګیا دي دلته مختلف قسم مسالې نور داسې شیزونه چې دی هغه میلاویږي مسالو سره چې تعلق ساتي نو نور نامې چې دی مال نه راځي دا وګورئ ګوړه پرته ده تیل دي مسالې دي او نور هلکه څه سره میلاویږي خپله ورته ووایه زه پکې غلطېږم یار دې ټولو ایټم چې را یو ځای کې دې ته څه نوم دي په یو ځای پنسار سټور ښه جي پنسار صحیح پنسارۍ دوکان دی جي دا وګورئ دی ته نامه ورځي او مونږ به کله خوله خوا کوله کله دې خوا نو ډېره ګرانه وه جي نو دا وګورئ دې سوداګانو ته ماشاءالله په ترتیب چې دی لګولي ډېره زیاته مزه هم کوي های سکول له چې دی له خیره سره زه راورسېدم دلته به د خپلې ویډیو اختتام هم کومه بالکل چې څه په مخه کې راله او څه ښکلاګانې وي څه رنګینې وي هغه مې تاسو سره چې دی په ویډیو کې هم شیر کړلې پرونی ویډیو چې دی ما د دې ځای نه سټارټ اغوښتی و او ختمه کړې وه د کنډرو پول سره نږدې د کنډرو پول چې دی د خپلې ویډیو اختتام هم کړی او نن چې دی ما د چوک نه چې دی د خپلې ویډیو سټارټ وایشتو او دلته د های سکول سره نږدې چې دی د خپلې ویډیو اختتام به کومه ښایسته ګله موږ له لاړې ښه ورشه نو بالکل دلته نه ما سټارټ اغوښتی و دلته مې انټرو چې دی کړې وه او بالکل دلته به چې دی د دې ویډیو اوټرو کوم او خپله ویډیو به چې دی ختموم جي فاینلي د بازار یو ښکلې او زبردسته ویډیو مونږ جوړه کړله او دې نه پس چې دی ډېر زیات ستړی م شوم اوږې م یم دا وګورئ چې ګیر چاپېره دلته کې رالم سپیشل د هیبه او دا به ورته لږ وخورو چې ماړه شو او لږ دمم شو جي ځکه کافي انرژي چې په ویډیو جوړولو لګي ډېر زیات ستړی کوي سړی مونځ مې له خیره سره وکړو واپس راغلم د هیبل ورته خورو دا چې دی د هیبل ریډي کوي ماشاءالله ځوانه نوم دې ورته بیا واله یار کمران خان چې دی د هیبل تیاری له خیره سره ماشاءالله وګورئ تاسو هلکه دې کې څه ساچی دا خو به دې ورته لږ ویلي و که نه چڼه ده الو دی او دغه کسې دي بلا ښه جي ښه سلاد دې پې واچولو ښه ده بس اوس دې وکړو کار ته صحیح ده ماشاءالله دا وګورئ دا سپیشل د هیبل د اکبرپورې د بازار او دا وخت چې دی لوږه راته لګېدلې دا اوس سمیال ریډي وي خوله کې م ورته اوبه چې دی راځي او دا به اوس بسم الله ګله خیره سره یې پلیټ چې دی ریډي شو ماشاءالله وګورئ ماشاءالله دا وګورئ
ستانو دا وه زموږ نننۍ ویډیو په کومه کې چې ما تاسو سره د اکبرپورې بازار ښکلاګانې او رنګینې شیر کړي او بالکل ویډیو تاسو هم کتله یقین ساتم چې ویډیو به خوښه شوي او دا چې دی زما د ویډیو د اکبرپورې په ښکلا باندې پارټ 5 ویډیو چې دی جوړه شول له خیره سره نو دلته هم درته امید ساتم چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شي او که خوښېږي ویډیو لایک کوئ شیر کوئ چونکې په دې ویډیو کې ډېرې مسلې ماته هم راغلي د بازار د مینز ویډیو وه نو زنانه هم وي پکې او ډېر زیات مشکلات چې دی په ویډیو کې راځي خو خپل کوشش مې بیا هم پرې نه خو ستاسو دپاره ما کوشش وکړو چې یو ښه او زبردسته ویډیو جوړه کړم بالکل هماغسې وشو ویډیو مې جوړه کړه نو چې څه مې هم کړي بس تاسو چې دی دا قبول کوئ او که خوښېږي لایک کوئ شیر کوئ مخکې چې دی پیج د سره فالو کوئ چې داسې ښکلې او زبردستې ویډیوګانې تاسو ته د کتو دپاره میلاویږي او اوس به زه تاسو نه په دې ولاګ کې دلته اجازت غواړم انشاءالله یو ځل به بیا په نوي ویډیو کې میلاویږو تر هغې پورې ماله اجازت راکئ د لوی الله په امان